د کابل زونینګ پلان د کومه منطقه کې په کوم رنګ منطقه کې دلته په رنګونو باندې ښوولې د څو منزله جوړېدو اجازه شته. د اتمه ناحیه ده پیل به له دغه لاندې خوا وکړو. دا د کابل بالاحصار ده. بالاحصار ته مخامخ د سړک چې ګورئ د کابل لوګر سړک ته د دې سړک شاوخوا ته دا 15 پوړیزې ودانۍ دي. په دې رنګ کې په دې منطقه کې د کار اجازه ورکول کېږي. د شاه شهید د نجات څلی یا منار چې دا په دې ساحه کې د اشنا ساحه چې ښکارېږي دا حضوري چمن ده. نو د سیدنورمحمدشاه مینې او د رحمن مینې دواړو خواو ته یا په کارته ډېر مشهور ده. زه یې غواړم هغه اصلي نومونه یې ډېر واخلم، نو دا مشهور نومونه به یې ورسره اخلم چې خلک پوه شي. د کارته د عمومي سړک پر سر دواړو خواو ته د لوړپوړو ودانۍ د جوړېدو اجازه یې ورکړې ده تر 15 منزلو پورې. زه اوس درته ښیم په دغه رنګ کې ستاسې ګورئ. زه نه پوهېږم دې رنګ ته کوم رنګ وایي، خو دا د 15 منزله چې دي مختلط جوړېږي، چې رهایشي او تجارتي دواړه به وي. د لوګر پر سړک باندې هم داسې 15 منزلو اجازه ده. د شاه شهید خوا ته تاسې ګورئ مکمل دغسې ده. د شاه شهید خوا دغه د هغه خوا د کول حشمت خان د کول حشمت خان را دې خوا دغه کوڅې چې دي غیر پلاني ساحه ده، ساحه رهایشي خاصې ورته لیکلی ده. دغه سره دې کې مختلط 8 منزلو اجازه ورکړې ده. خو دغه رنګ کې چې ده شتوري ورته وایي که شتوري رنګ ورته وایي، دې ته 15 منزله دي او د سره کې 8 منزله. دا د کلاچې منطقه ده. دا مخامخ د کلاچې منځ کې دا نوی سړک چې جوړېږي دې کې هم دغه ده 6 منزلو اجازه په دې شتوري رنګ کې ورکړې ده. دغه تیز شتوري رنګ چې د 15 منزله او دغه د کلاچې منځ کې دا نوی سړک ویستل کېږي. دې سړک منځ کې د 6 منزله د کورونو اجازه د جوړولو ورکول کېږي. دا 8 منزله د کابل لوګر په سړک باندې د کلاچې په سیمه کې دا سور رنګ باندې ستاسې ګورئ 8 منزله دي مکمل. که سړی دی دا سړک درته خلاص کړم، دا ټول سره 8 منزله. دلته بل سړک چې د کلاچې منځ کې دا بیا 6 منزلو اجازه ورکوي. دا نور خو دا اوس غیر پلاني ساحه ده، رهایشي کم منزل 92 هماغه 2-3 منزله کورونه دي. دا تر بینحصار تر غونډۍ پورې تقریبا 8 منزله، یو خو 8 منزله، بل خو دغه غونډۍ ته مخامخ ساحه تنظیم مجدد شهري دلته به کوم پلان جوړیږي. زه نه پوهېږم څه شی پلان عملي کوي، تر اوسه پورې نه ده ښوولی چې څه به کېږي. دا همدغسې لوګر سړک مخامخ تېرېږي. میر وایس شهرک ته چې کوم سړک ور وتلی ده دا سړک ښکارېږي چې دا لویږي 6 منزله. دا خو هم اجازه ورکړې ده. د دولتي ساحه د بینحصار نه چې ورتېر سي دا نوی سړک چې جوړېږي اوس دغه سړک ته ستانکزي شهرک ته. د دې ستانکزي د شهرک باندې چې کوم سړک کته راغلی دی کوم 6 منزلو اجازه دواړه خوا ورکول سوی ده. خو دا به پرېږدو مخامخ به راسو د کارته یا سیدنورمحمدشاه مینې او رحمن مینې علاقه چې دلته ډېر زیات انکشافي پلان په دې ساحه کې عملي سوی ده. دا ستاسو ګورئ د کابل د بالاحصار نه مخه خو نجات څلي نه چې دا سړک راغلی دا لویږي 4 سړکه کېږي. اوس خو تر دغه سیاسنګه پورې را 4 سړکه سوی ده. نور ختم چې دا د شاه شهید کې دا عملي کېږي. دواړه خوا سړک لویږي. دغه ګورئ تاسو دا سپین ښوولی ده د شاه شهید هغه اړخ هم چې د نادرخان غونډۍ خو هغه خوا ورته وهل کېږي. دا خوا دوه خواوې دا سړک لویږي. او دا 15 پوړیزې ودانۍ چې دي دلته مستقیم په همدې اول سړک د کارته کې تر 2م سړکه پورې دا له کوزې خوا راځي د بالاحصار له خوا ښي لاس ته دا 15 پوړیزې ودانۍ دي او چپ لاس خوا ته هم 15 پوړیزې ودانۍ دي مکمل. د هغو د 15 پوړیزو شاته بیا مختلط 6 منزله 3 رهایشي 3 منزله او 3 منزله نورې تجارتي دپاره په دغه رنګ کې ښوولي دي. خو په شاه شهید منطقه کې دواړو خوا ته 15 پوړیزه ودانۍ دي پر عمومي سړک باندې. او دا بل سړک چې د شاه شهید منځ کې راغلی ده د بالاحصار دروازې ته مخامخ دا بیا 6 منزله دواړو خواو ته ښودلي دي مختلط تجارتي او رهایشي دواړه. خو دلته دغه د دفاع د وزارت مربوط د سیاسنګ نظامي ساحه ده. دې کې بیا د غونډۍ بیخ کې 8 منزله ښودلي دي. دلته به البته ساحه لږ سخته وي. د سرک نو په علاقه کې دا کونج کې سیدي دلته 15 پوړیزې ودانۍ جوړېږي. دلته اوس یو مارکیټ جوړ شوی ده. په دا کونج کې دا مکتب ساحه ده
او بیا د سړک باندې سره ځي سړک نو ورته وایي یا نوی سړک چې ورته وایي د هیوادوال بلاکو خواته چې تللی دلته هم شپږ پوړیزې ودانۍ دي خو مخامخ په دې علاقه کې بیا د سړک غاړه کې څه شی نشته فقط هغه اداري سیمې دي دلته هم د کابل ښاروالۍ مربوط ساحه ده او مخامخ هم چې ده د کابل ښاروالۍ مربوط ساحه ده دغه شنه ساحه یې ښولې ده خو دا هدیره ده او دغسې د طلایي شهرک ده د طلایي شهرک کوز او برې خواته دواړه دا شپږ منزله تعمیرونه چې دي په دې کې جوړېدی سي خپله دا شهرک طلایي خو لوړ د 9 منزلو پورې جوړ شوی خو که بیرته د سیدنورمحمدشاه مینې او رحمن مینې یا د کارته د علاقې ته سړی راسي دا د دواړو خو د هغه خواته ښي لاس ته د راسته نمرې چې دي چې د کوزې خوا نه چپې خواته چپ لاس ته ښوول کېږي که له ښار له خوا راځي دا 15 پوړیزې دي شاته یې چې دي 9 منزله شپږ منزلې رهایشي یعنې دا شاته کوڅې لومړۍ کوڅه کې او مخې ته یې 15 پوړیزه ودانۍ جوړیږي ښاروالي ورته هغه ورکوي اجازه تر 15 منزلو پورې ورکوي دغه علاقه کې هم 15 منزله دي دواړو خواو ته په دې بلاک خدمات زه نه پوهېږم چې دی بلاکونه د څه شي خدمات بلاکونه جوړیږي البته ښاروالۍ به خپله بلاکونه جوړوي دلته خو دلته 15 پوړیزې ودانۍ جوړیږي په دې منطقه کې اوس هم تجارتي مارکیټونه دي نو دواړو خواو ته د دویم سړک په علاقه کې تر دریم سړکه پورې او دریم سړک نه همداسې تر نانوایي څلور لارې پورې دا 15 پوړیزې ودانۍ او د ښاروالۍ دغلته خدماتي بلاکونه جوړوي نه پوهېږم چې څه شی به جوړوي پکې دواړو خواو ته ښکارېږي چې 15 پوړیزې ودانۍ جوړیږي له شاه شهید یا د بالیسار له د نجات له څلي نه شروع همداسې پورته د کارته تر غونډۍ پورې تر ټاپې پورې دواړو خواو ته د سړک 15 پوړیزې ودانۍ چې دي دا د جوړېدو اجازه یې ورکړې ده د ټاپې علاقې کې چې دا خو سړک دلته لوی کې دلته بیا 8 پوړیزې ودانۍ دي دا سره رنګ باندې ښودلي دي دا زیړ رنګ باندې ښودلي دا 4 منزله رهایشي کورونه دي دغه پیکه زیړ رنګ کې ښودلې دا غیر پلاني رهایشي کم منزل نوې دویم دا همغه یو 2 منزله دي دلته پخوا ډېر لوی ډنډ دي اوبه خو دغه چور سو د جمهوریت په وخت کې دلته کورونه پکې جوړ سوله نو دا شنه ساحه د پارک د کارته دویم سړک نو تاسو دا ټوله ساحه لیدلی سئ دغه زیړ رنګ باندې چې دي دا رهایشي منطقې دي دا پیکه زیړ رنګ چې دي دا هم رهایشي دي خو په خپل سر باندې جوړ سوي کورونه دي دا ټپه ده د لومړی دویم سړک د کارته دا د هغه ساحه د نانوایي د سړک شاته او همداسې ټپې خواته خیزي او دا زیړ چې ښیي دا پلاني ساحه دي چې دولت پخوا توضیح کړي دي دا پورته دا نو د نادرخان غونډۍ خواته ټول په خپل سر باندې جوړ سوي کورونه دي د منطقې کې هم چې دا د ټپې بیخ کې کوم سړک د 6 منزلو پورې د جوړېدو اجازه ورکوي او دا همدغسې د ټپې تر سره پورې تقریبا د ټپې په علاقې کې 8 منزله او د کیمز روغتون یا د اخیری دغه چارهیي د کارته تر اخیری سره پورې دا تقریبا 15 پوړیزې ودانۍ جوړېدونکي دي بیا د خواته نور څه پلان خاص نه ښکارېږي په دې صنعتي ښارګوټي شاوخوا له دې نه چې بیا راښکته سي دلته بیا 8 پوړیزې ودانۍ دي مختلطې او مخامخ د بګرامیو منطقې پورې تقریبا دا ټوله د سړک غاړې د یو خوا 8 پوړیزې دي دا بل خوا نو اوس هغه زه کله په 14مې ناحیې خلاص کم نقشه کې کېدای شي بیا راته وښیي چې کومه ساحه کې څه رقم جوړېږي خو دا د اتمې ناحیې مربوط علاقه چې موږ ته ښیي هغه د کابل تر سینده پورې تقریبا وبښئ د لوګر تر سینده پورې دا علاقه مکمله ده ټوله ښیي دا رهایشي منطقې زراعتي منطقې دي دا شین پارک ده دا هم چې دا پارک ده د غونډۍ دغه نوي سړکونه به پکې ویستل کېږي دا د لوګر سیند ده او د سیند لپاره دومره حریم ښوولی ده زه نه پوهېږم دا حریم دا اوس خو نشته دلته دا مدرسه ده او دلته خو ښکارېږي چې ښه لوی حریم یې د سیند لپاره ورکړي دا به سیند به لوی وي حتما دا خو زراعتي منطقه ده دا اوس البته راتلونکي کې دغه نوي سړکونه چې پکې ویستل کېږي دې کې به نوی پلان عملي کوي دا ټوله ساحه یې چې ده د اوس د بګرامۍ ولسوالۍ مربوط ده خو په دې زونینګ پلان کې چې ده دا د اتمې ناحیې مربوط ښوولی ده او
که داسې راسو د هیوادوال د بلاکو د رحمن مینې ساحې ته د رحمن مینې الف بې ساحه ده، تقریبا 4 منزله تعمیرونه کې شنه ساحه ده، نیازمند د پلان گزاري خاص په دې کې به څه ښاروالۍ کېدای شي لوړپوړي ودانۍ ډیزاین کې دا هیوادوال بلاکونه دي. دغلته سیدې بلاکای خدمات دلته به ښاروالۍ څه بلاکونه جوړوي، دا اوس ځمکې دي شخصي، دې ته هم کوم پلان گزاري خاص دپاره په پام کې نیولی د کابل ښاروالي. دغسې د هیوادوال 4 لارې ده او د دې 4 لارې پورې مکمل د ساحه د خلیب برخي دا تقریبا 6 پوړیزې ودانۍ سړکونو پورې جوړیږي د سړک غاړې کې، او دغه کم سړکونه چې نوي باسي د دې سړکو په د اتمه حوزه د دې شاوخوا کې هم چې ښکارېږي چې 6 منزلو پورې د کورونو د جوړېدو اجازه ورکوي. نو دا ټول د اتمې ناحیې مربوط سیمه ده چې ښاروالۍ پلان کړې ده، د زونینګ پلان کې مشخصه کړې ده. اوس که خلک غواړي چې ځمکه واخلي، نمره واخلي، تجارتي ساحه واخلي، هغوی کولی شي خپل ځان ته په دغه نقشې په اساس باندې منطقه په نښه کړي او عمل ته یې واخلي، او د دې مطابق دوی په دې به هم پوهېږي چې دغه منطقه کې د څو منزلو د جوړېدو اجازه زه لرم، د همغومره به د ښاروالۍ لخوا قواله ورکول کېږي او قیمت به یې هغه ده خپله دوی ته معلومي. نور به د کار د اجازه ورکول کېږي. د جمهوریت وخت لوی مشکل هم دا اوس خلک نه پوهېږي کومه ساحه تجارتي ده، کومه غیر تجارتي ده، کومه کې څو منزل اجازه شته چې چا به هر څومره زړه و په هغه منطقه کې زور به درلود، پیسه به درلوده، جوړولی وي. نو په رهایشي منطقو کې چې دغه زیړې علاقې دي، دلته اوس دغه د دوی 4 منزله ښوولې ده، خو اکثره جوی کې دلته 6 منزله 7 منزله 8 منزلو پورې په دې ساحو کې جوړ شوی ده. زه درته مثال در کوم، په دغه علاقه کې د 3 سړک که تاسو وګورئ د 2 او 3 کوڅې کې دي کې کورونه اکثره 6 منزله کورونه جوړ شوي دي، خو دلته هر 4 منزله ښوولي. نو دا ډېر اغېزمن مؤثر پلان ده چې اوس ښاروالۍ رامخې ته کړې ده، او خلک به تر دې وروسته که کورونه جوړیږي په دې اساس به جوړیږي. البته دې کې که دا مخکې جوړ شوی وي ښه والی به دا اوسې مثلا دغه د کارته نه یوه د سیدنورمحمدشاه مینې منځ کې د عمومي سړک تېر شوی دا 4 سړکات د دې سړک شاوخوا ته اوس 4 منزله 5 منزله یا 6 منزلو پورې لوړپوړي ودانۍ جوړې شوي، په داسې حال کې چې دوی اوس دلته په دې نقشه کې ښودلي دي چې دا 15 منزله به کېدای شي جوړ شي. نو که پخوا دا مشخص وای تهدا به کېدای شي که اوس 15 منزل هم د چا وس درلودلی، تهدا به کېدای شي د همغه 15 منزلو دپاره ایښی وای چې بله ورځ بیا د ورانېدو دپاره ضرورت نه پېښېدلی. اوس داسې تعمیرونه جوړ شوي دي چې تهدا به تقریبا د همغه 15 منزلو دپاره 15 منزله پې جوړ شوي دي. هغه که په راتلونکي کې په دې نوره سرمایه گذاري کېږي او لوړپوړي ودانۍ پکې جوړېږي 15 پوړیزې، نو دا به حتما ورانېږي. دا مصارف بې ځایه شو. که دا مخکې په 2002 3 4 5 کلو کې 6 تر 10 پورې 2010 کال پورې دا پلان رامخته شوی، اوس به د دغو مصارفو مخه نیول شوی وای. د یوشمیر ریپورټ په اساس باندې یوازې د کابل په ښار کې په د جمهوریت په 20 کلونو کې تر 15 میلیارډ ډالرو شاوخوا پورې خصوصي پانګونه په کورونو، ودانیو او دغه مارکیټونو کې شوی. نو د دې نوي پلان په اساس باندې کېدای شي که دا د سړکونو په غاړه د 13 پوړیزې 8 پوړیزې او 9 پوړیزې یا دا 15 پوړیزې ودانۍ جوړیږي، نو ډېرې زیاتې ودانۍ کېدای شي له سره ورانې شي او بیا جوړې شي. نو هغه راتلونکي پلانونه دي، کېدای شي زر عملي هم نه شي، خو لږ تر لږه ښاروالۍ دا پلان اعلان کړی ده که څوک غواړي چې لوړپوړي ودانۍ ولري جوړه یې کړي، نو ساحې ورته مشخصې دي د عمومي سړکونو پر سر باندې. البته وروسته به ښاروالۍ دا ورته مشخصې کوي چې دغه 15 پوړیزو ودانیو والا ته د پارکینګ مسایل لکه نوره دنیا کې چې دي چې لاندې 2 منزله یا مثال 3 منزله په ځینې ځایونو کې د ځمکې لاندې دا د پارکینګ دپاره جوړ شي. کابل کې لوی مشکل د پارکینګ ده چې لوړپوړو ودانیو پارکینګونه نه درلود، د سړک پر سر باندې موټر درېږي، دا بل ټرافیکي مشکل رامنځته کوي. نو ډېر مؤثر او اغېزمن پلان ښاروالۍ رامخې ته کړی ده او د دې پر اساس باندې اوس خلک پوهېږي چې په کومه ساحه کې سرمایه ګزاري وکړي. یوازینی مشکل چې اوس کابل ښار کې پاتې هغه د اوبو مشکل ده. که دا هره لوړپوړیزه ودانۍ جوړیږي او دا ژوره څاه وي 200 متره شاوخوا کې کورونه چې دي د ځمکې لاندې اوبو چې دي دا وچېږي، نو د افغانستان د پلازمینې دپاره د اوبو یو لوی پلان پکار ده تر څو خلک د اوبو له مشکل سره
هم مخامخ نسی او د اوبو مشکل هم سي دا رفعي نور دا کېدای سي راتلونکو 13 تر 40 کلونو پورې د اوسنۍ کابل سي د بيخي بڼې تاسو بدل وګورئ او د عمومي سړکونو پر سر باندې لکه څنګه سي دلته خول سوي دي 15 پوړیزې 13 پوړیزې واته پوړیزې ودانۍ په ولاړې وي او دا به هم رهایشي هم به تجارتي نو په همدې هیله باندې چې د اوبو دپاره هم دغسې یو پلان اعلان سي داسې ګوري دا نقشه د اتمې حوزې مربوط ده داسې د پارک ته د دا ساحه هم په بازار کې راوستې ده ښه دلته یې لیکلي سټیډیم د کرکټ سټیډیم ده او دلته دا وخت ناوخته د هغه بازار لګیږي څه ورته چې دا نمایش ته تجاران خپل توکي وړاندې کوي معنی نوم یې د تجارت اتاقونه یې هغه کوي نو دا ساحه ټوله تقریبا دلته دا ام ډي سي مؤسسه وه دا یې ټوله د بازار ساحې په نامه نومولې ده او دا پورته چې دا غونډۍ دا پارک ته نو دلته لوی جومات هم جوړیږي نادرخان غونډۍ ده نادرخان خبر ده دغه علاقه یې ټول پارک ښوولی ده په هر صورت دا نو ډېر مهم پلان ده په دې هیله باندې چې تر دې وروسته په کابل کې آبادي کېږي د دغه پلان مطابق وسي مننه